السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا موبایل د خپل موبایل نه کنټرول کړئ. بالکل دوستانو ډېره یو اسانه طریقه یې ده. تاسو کولی شئ چې د هر چا موبایل وي، هر څوک چې وي د هغې موبایل تاسو د خپل موبایل نه کنټرولولی شئ. یعنې چې هغه خپل موبایل کې کومې ویډیوګانې ګوري، هغه چاته میسیجونه کوي، هغه چاته ټلیفون کوي، هغه کله فیسبوک کوي، کله واتساپ کوي، یعنې چې هغه هر څه خپل موبایل کې کوي، هغه ټول معلومات به تاسو ته کېږي. یعنې بالکل تاسو به یې ښیي چې دا کس دا د خپل موبایل کې دا کارونه کوي. خو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زه یوه خبره وکړم چې دا کار چې کوم زه تاسو ته ښیم دې نه غلط استفاده مه کوئ. دا کوشش وکړئ چې خپل د ماشومانو یا خپل داسو دوستان دي، وروڼه وي، هغه تاسو غواړئ چې هغه کنټرول کې وساتئ، نو دغه کار تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې هغه کنټرول کړئ. غلط استفاده ترې نه مه کوئ. دوستانو د دې لپاره سمپل پکار دی یو اپلیکیشن. هغه اپلیکیشن لا ډسکرپشن کې شته دی، دا په پلی سټور کې نشته. ډسکرپشن ته لاړ شئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړ نو ډاونلوډ چې هم کړو دا په خپل موبایل کې تاسو انسټال کړئ. لومړی اول چې دا اپلیکیشن چې دا کوشش وکړئ چې د هغه چا موبایل کې انسټال کړئ چې تاسو غواړئ چې د چا موبایل هیک کړئ. د هغې موبایل کې چې کله هم دا تاسو انسټال کړ دا به تاسو سمپل خلاص کړئ. سمه ده. ګورئ اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړ دوستانو تاسو ته به داسې اپشن وي، تاسو نه به څه اجازې غواړئ هغه به تاسو ورکړئ. دوستانو دا ځکه ما په هغه موبایل کې نشو کولی چې هلته چې د سکرین اجازه نه ورکوي. صحیح ده. نو تاسو به سمپل دوستانو په دغه درې ټکي باندې کلیک کړئ او بیا به لاندې راشئ. صحیح ده. دوستانو دلته یو اپشن دی چې هغه ودرېږي، هغه تیار بند شوی دی، ما بند کړو کنټرول بټن دا. صحیح ده. دا دلته آن وي، دغه دا تاسو ته ښکاري، دغه مونږ ورکول غواړو. دا په پریفرنس لاړ شي، دا به تاسو آف کړئ. صحیح ده. چې کله هم دا تاسو آف کړئ اوس به راشي د دې هغه نه به ووځئ. صحیح ده. دا به یس کړئ. صحیح شو. بیا به په همدغه تاسو ګوته داسې کېدئ او تاسو به دلته ایپ انفو ته لاړ شئ، دا ګوره تاسو ته ښکاري. اوس ګورو مونږ نوټیفیکیشن دلته بندوو. دوستانو ګورئ دلته که نوټیفیکیشن ګورئ بلاک دی، که چېرته ستاسو موبایل کې الاو وي داسې وي، دا بخښنه غواړم داسې دا دغسې وي ستاسو په موبایل کې، ګوره دا الاو وي. یعنې چې کله هم تاسو د هغې موبایل ګورو نو د هغې د به نوټیفیکیشن ورځي چې ستا په موبایل کې دغه کس داسې یو شیز استعمال کړی، دا لرې کړه. نو تاسو به څه کوئ، دا به تاسو بندوئ، دې ځای نه به وځئ. بیا به دلته راشئ، په دې اپلیکیشن به خلاص کړئ. صحیح ده. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړ دا ایډ به بند کړئ. دوستانو تاسو دلته یو آپشن راځي، ودرېږئ، لا راغلی نه دی، اوس به ګورو اوس راځي. سمه ده. دغه دا نه دی، دغه نښه تاسو ته ښکاري دلته، ودرېږئ تاسو صحیح وښیم. دا دې لینک به تاسو کاپي کړئ. دا چې کله هم تاسو کاپي کړ د دې ځای نه به تاسو وځئ. اوس په یو طریقه چې هره طریقه وي دغه لینک ځان ته تاسو ولېږئ، که د مسنجر په هغه ذریعه وي، که د واتساپ په ذریعه وي، که هر څنګه وي تاسو به دغه لینک ځان ته لیږئ. د مثال په طور زه راځم په مسنجر کې ځان ته لیږم، خپل موبایل ته به یې ولیږئ. صحیح ده. د مثال په طور ګورئ دلته زه دا لیږم، سینډ کوم یې. صحیح ده. چې کله هم دا ما سینډ کړه دوستانو اوس د دې موبایل نه ستاسو کار ختم شي، لاړ به شي تاسو خپل موبایل ته او هغه لینک به کاپي کړئ. د مثال په طور داسې سوچ وکړئ چې زه خپل موبایل ته راغلم او دا لینک زه کاپي کوم، دا کاپي م کړه. بیا به د هغې نه پس تاسو لاړ شئ ګوګل ته، کروم ته. ګوګل چې راړئ دلته سرچ کې ورکړئ، په دغه سرچ کې به هغه پیسټ کړئ. چې کله هم تاسو د هغه پیسټ کړه نو تاسو به داسې یو پلی بټن دلته راشي. نو دوستانو زما موبایل کې ولې رانغله ځکه چې زه په همدغه یو موبایل کې لیږم، چې تاسو په بل موبایل کې هغه نو تاسو به داسې پلی بټن راشي، په هغې کلیک کړئ. اوس چې هغه څه په خپل موبایل کې کوي هغه ټول معلومات به تاسو ته لیږي چې څه هغه کوي. صحیح دوستانو دغه یو ورکوټ شونتي ویډیو وه. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شوي نو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوي مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.